له الف څخه تر یا پورې د هومر پرو زده کړه. دې ویډیو کې به د هومر پرو له داخلي محیط سره آشنا سو. نو د آشنایۍ لپاره ویډیو را سره مخکې وګورئ او مخکې تر هر څه لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې هم په اسانۍ سره ولیدلی سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان تاسو ته ښه راغلاست وایو د هومر پرو له الف نه تر یا پورې زده کړې ته. راځو دوستانو په دې ویډیو کې د هومر پرو له داخلي محیط څخه غواړو معرفت ترلاسه کړو او هغه معرفي کړو. که چیرې د هومر پرو ډاونلوډ، انسټال او د کرک له منځه وړلو سره ستونزه لرئ نو لاړ شئ زموږ د انرژي اکاډمي یوټیوب چینل ته. هلته یې کولی سئ وګورئ او هغه زده کړئ. نو اوس راځو موږ دوستانو د داخلي محیط ته راځو هومر پرو راخلاصوو. یو څه دقیقې به صبر وکړو. دا دوستانو راخلاص شو فعلا. دوستانو مخکې له دې څخه چې د هومر پرو خپلې صفحې ته لاړ شو یوه کوچنۍ بله صفحه دلته وینو چې په باندې لیکلي دي ویلکم ټو هومر پرو. دا څه معنا ورکوي؟ دا څه شی دي؟ ښه دوستان دلته یې لیکلي دي وایي تاسو درې طریقې لرئ چې هومر پرو ته داخل سئ. یو یې دي سیټ اپ اسسټانټ. دغه برخه یې دوستانو آنلاین کار کوي. نو مخکې څخه چې وړاندې لاړ شو تاسو ته ښه دا ووایم چې هومر پرو پروګرام چې دی دوه برخې لري. 50% آفلاین کار کوي، 50% آنلاین کار کوي. نو دغه سیټ اپ اسسټانټ کې زه دا آنلاین برخه ده. که چیرې تاسو په هومر پرو کې ډیر زیات وارد یاستئ او ډیر زیات پکې مخکې تللي یاستئ یعنې له هغې سره عادت یاستئ، تاسو کولی شئ په ډیر کم وخت کې او ډیر زر باندې یوه پروژه جوړه کړئ. له دې سیټ اپ اسسټانټ څخه کار اخلئ. که زه چیرې اوس د باندې کلک وکړم ماته دا مخکې نه ځي. څه دپاره مخکې نه ځي؟ ځکه زه له انټرنټ سره وصل نه یم. که چیرې تاسو نورې ویډیوګانې د دې وګورئ هلته موږ سیټ اپ اسسټانټ کې مخکې تللي اوسېږو. بیا تاسو وایئ ولې زما مخکې نه ځي؟ هغه په دې خاطر چې موږ هلته بیا آنلاین کار کوو. نو اوس فعلا آفلاین یاستو. که زه په دې باندې کلک وکړم دا مخکې نه ځي. ګوره داسې یو مسیج ماته راکوي. نو زه دا بیرته کلوز کوم. راځو بیرته همغې صفحې ته. نو بیا زه دا راخلاصوم بیرته تر څو مخکې لاړ شو له موږ ځای څخه. ښه دوستانو سیټ اپ اسسټانټ مو وپېژانده چې څه شی و. راځو ټیک ا ټور. دا څه شی موږ ته کوي؟ دا چې دی موږ ته د همدغه سیټ اپ اسسټانټ د برخې یوه زده کړه په شکل باندې راته راکوي. یعنې یو درس یې راته راکوي. که چېرې ستاسو انګلیسي زده واوسېږي تاسې کولی سئ دغه د سیټ اپ اسسټانټ ټول درس دلته وګورئ. ګورئ دوستان دلته د سیټ اپ اسسټانټ او د هومر پرو د نورو برخو هم موږ ته معرفت او درس راکوي. که زه مخکې لاړ سم ګورئ د لوډ د کامپوننټ د برخې دلته یې ماته معرفت راخیستی ده او وروسته له هغې څخه ګورئ دلته د لوکیشن برخې هم راخیستې. په همدې شکل باندې ډېر زیات ځایونه راغلي. دغه شکل چا تاسو هلته پیدا نه کړی. دا چې دی دغه بیا د سیټ اپ اسسټانټ د برخې زده کړه ده چې تاسو دا بیا هلته زده کولی سئ. نور چې په همدې شکل مخکې لاړ سئ ټول درس تاسو درکړی دی. کولی سئ د دې څخه ډېر زر تاسو یوه پروژه جوړه کړئ. نو راځو دوستانو دا هم لرې کوو. بېرته راځو خپلې برخې ته چې څه یې ویلي دي موږ ته. نو څه دقیقې به صبر وکړو. دا دی بیا راخلاصې کړه. نو ښه دا دوه برخې مو وپېژندلې. دلته راځو بلې برخې ته چې سی سمپل فایل. دا څه معنا ورکوي؟ دا چې دی د هومر پرو پروګرام تاسو ته یو څو سمپله یو څو نمونې تیارې درکړي دي. تیارې کار شوې نمونې دي. که چیرې ستاسو په کار اوسي کولی شئ له هغوی څخه استفاده وکړئ. مثلا ځینې دوستان چې ستونزه لري یو نوی پروژه غواړي کار کړي بیا وایي چې کاشکې د دې یوه نمونه وای چې ما هغه کتلې وای بیا مې د هغې په مطابق ما د خپله نمونه کار کړی وای. نو دلته یې تاسو ته نمونې درکړي دي. که چیرې کلک پرې باندې وکړئ ګورئ څو نمونې څو سمپله تاسو دلته لرئ. هر یو مو چې په کار وي کولی شئ راخلاص یې کړئ هغې کې ایډیټ وکړئ یا د همغې په شکل باندې یو بله نمونه تاسو جوړه کړئ. نو بیرته له دې څخه وځو. دا زموږ نه دی په کار. نو دوستان دغه درې واړه برخې وې چې تشریح مو کړلې. اوس راځو خپله موږ غواړو له داخل انټرفیس ته یا هم هغه داخلي محیط ته لاړ شو. په دې باندې کلک کوو. خو که چیرې غواړئ دغه صفحه تاسو ته بل وخت خلاصه نه سي نو دلته تاسو دا ټیک مار ووهئ ډونټ شو ډس میسج اګین. دغه مسج دغه صفحه بیا تاسو ته نه ښکاره کوي. او که وایئ چې نه دا د ښکاره سي راته بل وخت هم ماته ضرورت ممکن پیدا سي بیا هم کولی سئ راخلاصه کړئ. او که غواړئ دا مو ورته ووهه بیرته غواړئ دا را پیدا کړئ نو دغه دوه آپشنه دلته هم لرئ تاسو د جهان څخه دغه ځای څخه هم تاسو راخیستلی سئ. نو اوس راځو داخل ته. زه دا ایسته کوم. ممکن وایم بیا مې په کار سي. نو راځم د هومر پرو داخل ته ننوځم. ښه دوستانو دا به هم راغټ کړو. وبې ګورو ټول څه هره ساحه یې ښه ښکاره سي. ښه دوستانو دلته موږ څو برخې لرو. اولینه یې برخه چې ده هغه دوستانو دلته لرو فایل کې. یو دلته هوم لرو لکه هر پروګرام بل د کور خانه دا هم لري. دلته هوم دی یعنې هر چیرې چې موږ واوسېږو په هوم باندې کلک کړو دغه صفحه موږ ته راخلاصوي بیرته. وروسته له هغې څخه ډیزاین دی، ریزلټ او لایبرري دا په خپلو ځایونو کې تشریح کړو. نو اوس راځو موږ له هوم څخه شروع کوو. په هوم کې دوستانو موږ چې اولینۍ برخې سره مخامخ کیږو هغه دی سکیماټیک چې دغه د ډیاګرام معنا ورکوي. او سکیماټیک څه کار کوي موږ ته؟
د مونږ د پروژې ټول ریزلټ مونږ ته د یو ډیاګرام په شکل باندې راکوي. تاسو په پاور سیستم کې هم دا ویلي دي چې څه ډول دا کار کوي. نو کله مو چې پروژه کارول له خیر سره د سره به هم په ډیر احسن ډول سره آشنا سئ. نو وروسته له هغې څخه د ریکوایرډ چینجز دغه هغه برخه دی چې دا سافټویر له موږ سره غږیږي، موږ ته یوه راهنمایي کوي چې ته څه وکړه څه مه کوه. ګوره په اول سر کې راغلی دی چې اډ ا لوډ، یعنې یو لوډ ورته اضافه کړه. که ته چیرې غواړې یو پروژه ډیزاین کړې، یو ساحې دپاره کار وکړې، نو ته باید اولنی کار څه کوې؟ لوډ به دې ورته انزرټ کوي. کله چې لوډ انزرټ کړې وروسته له هغې څخه اډ ا پاور سورس د یو منبع د پاور ورته انزرټ کړه. نو وروسته له هغې څخه کرا چې مخکې ځي دا تاسو سره غږیږي. د پروژې په وخت کې به انشاءالله دې سره ښه سم آشنا سئ چې دا څه کارونه کوي دا ته. وروسته له هغې څخه چې دلته یو برخه مونږ لرو، نیم برخه لرو. نیم کې ته نوم لیکې د همدې پروژې دی چې په کوم نامه باندې ته غواړې دا کار کړې دا پروژه. وروسته له هغې څخه اوتار دی، یعنې د پروژې کارکوونکی څوک دی، هغه خپل نوم ورته لیکي. دلته راځو ډسکرپشن ته، یعنې ته ډسکرپشن کې ځای توضیحات دي، د دې پروژې اضافي توضیحات ورکوي، څه ورته لیکي یا نه لیکي. نو دا و دوستان د دې برخې کار. وروسته له هغې څخه یو برخه بله لرو، دلته د نقشه ده. تاسو شاید وایئ دا څه کار کوي. دې ځای کې دوستانو مونږ چې کومه ساحه کې کار کوو، د هغه ساحې نقطه راخلو مونږ، یعنې د هغه ځای ټول معلومات مونږ راخلو چې دغه برخه بیا آنلاین کار کوي. په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله وګورو چې څه ډول مونږ له یو نقطې څخه د ریسورس راخلو او هغه نقطه څه ډول پیدا کوو. دا به بیا هلته انشاءالله ښه منظم تشخیص تاسو ته. دوستانو دا و د هومر پرو د داخلي محیط معرفي. نور برخې به په نورو ویډیوګانو کې وګورو. دا ویډیو تر همدې پورې بس دی. موږ سره د یوټیوب په چینل کې پاتې سئ، لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي، تر څو چې نوې ویډیوګانې موږ پورته کوو هغه تر تاسو پورې په اسانۍ او په اسرع وخت سره در ورسیږي.